زموږ مطالبه دا ده چې زموږ د ملګري سره کوم عمل شوی دی چې پولیس والا سره دا عمل پکار دی دا انصاف دی ویډیو پکار دی داسې عمل پکار دی دا داسې عبرت نشان پکار دی چې دا هېڅکله هم داسې نه FIR کې چې کومې دفعې شوي دي هغه ټولې دفعې قابلې ضمانت دي په هغې کې ضمانت کېږي په دې کې 166 ایک دفعه نشته دی 166 ایک دفعه PPC وایي چې کوم سړي سره زیاتې وشي تشدد وشي 166 ایک دفعه بتایا چې د هغه خلاف په FIR کې 166 ایک دفعه نشته 217 ایک مونږ منظور کړو په KPK کې مونږ په هغې باندې ټوکونه وو چې مونږ 217 پولیس ایکټ نافذ کړی دی په هغې کې د پولیس ناجایز اختیارات باره کې سیکشن دی سیکشن 119 دی هغه سیکشن په دې FIR کې نه دی شامل کړی شوی دغسې د بربنډې انفلوئنسا ویډیوګانو او ټولو باره کې مونږ سره پریونشن اف سوشل میډیا کرایمز د دې یو دفعه ده مونږ سره هغه دفعه په دې FIR کې نه ده شامله کړی شوې دا ټول پولیس والا خپل بیټي بندونه بچ کوي په دې کې یوه دفعه داسې نه ده شامله شوې چې کله د ضمانت قابله نه وي کله د مشرف نه وي د مشرف نه وي دا رپورټ دی چې په دې کې SSP اپریشن په خپله ملوث و هغه دا آرډر ورکړی دی د هغه په وینا دا هلک بربنډ کړی شوی دی په ده تشدد کړی شوی دی صرف سسپینډ کېدو باندې نه کېږي وروره د هغه نوم په FIR کې شامل نه دی د SHO نوم په FIR کې شامل نه دی صرف دا دوه بیان په دې کې شامل کړل دا دفعات ته نه دي شامل کړي د دهشتګردۍ ATL ایکټ په دې کې راځي د تشدد ایکټ په دې کې راځي دا سیکشن په دې کې شامل کړی شي دا FIR دې مضبوط کړی شي دا نن د عامر نه پرتوګ وته سبا به د تا نه وځي سبا به د تا نه وځي سبا به زما نه وځي ये पेशावर में ताकाल में जो आमिर नामी लड़के के साथ जो ज्यादती हुई थी उसके लिए ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अभी ये एहतजाज वाले और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। زه دینه پرتوګ ویستل نه غواړم زه پښتون یم پښتون د کافر نه خپل عزت ګران دی رنګ ورته کوو خپل عزت ګران یا د بل عزتي نه کوي دا نه پښتانه او دا نه مسلمانان دي چا چې دا کار کړی او دا احتجاج به کوم څو ورځو پورې جاري شهادتونه یې ورکړه د دې هغه شهادتونه دي په خاورو باندې چې کوم نه ماړه کړ داسې ظلم یې وکړ لکه دې کې دونه حیا شم نو دونه بې حیا خلک دا د دې دا ویډیو د دې په کورونو کې خلک ګوري یو بچ زموږ دا سړي دومره بې غیرت دي دومره تړ کلاس دي چې دې کوم نه د خلکو نه پرتوګونه وباسي یو بل میسیج هم راوړو سبا د جمعې ورځ ده د پېښور پرس کلب مخې ته به احتجاجي دا د امیر بای روډ دی تاسو ځای چې ته مړه په غریب ورځئ چې د ابل او د کرنل ښځې کمل کړی دی زورور څوک والا ورغلي دی لکه یو پولیس والا ورته څنګه ولاړو لکه د غلام یې ورته سر کښته کړی من پکې قام پرستي نه کوو نه من قام پرستۍ والي وو اواز به او دا سسپینډ باباره خبره سسپینډ څه ته وایي سسپینډ دی به دا پلار به مې په کور ناست دي دا خو دې ته چوټي میلاو شوه دا پلار به مې په کور ناست دي سسپینډ مسپینډ قصه نه ده زما د پښتون قام یې بېعزتي کړې د پښتون نه جامې ډېره مهرباني څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې یاره په تاکال کې یو داسې واقعه شوې ده پرون ما په یو ویډیو کې مې وویل چې دا د انسانیت تذلیل شوی دی ځکه چې زه خو دا حیران یم چې دا کنزل چا پسې خلک نه کوي دا کنزل خلک عمران خان پسې کوي دا خلک زرداری پسې کوي مونږ سوشل ورکران ټول ورځ خلک کنځي
نو زه خو دا حیران یم چې د کنځلو لکه رد عمل دا دی چې ته به د یو سړي نه پرتوګ وباسې نو زه دا سوچ مې کوم بېګا چې یاره کنځل دومره عظیمه ګناه ده نو دا زمونږ په دې معاشره کې چې د ماشومانو سره دا زیاتي وشي زمونږ په دې معاشره کې چې د ماشومانو سره کوم زیاتي کېږي نو نن پورې د چا نه چا پرتوګ وباسه دا راته ووایه که نه خو اوس نور ماشومان بړه شو څونه کسان دغه شو کمدنو ودرېږو او مونږ به د دې خلاف چې کمدنو مکمل سبا له 10 بجې د پېښور پریس کلب مخې ته تاسو ټول تیار یې انشاءالله د پېښور پریس کلب مخې ته به د امیر تاکالي په حق کې مونږ یو داسې احتجاج کوو چې مونږ به دغه کسان کورونو ته لیږو کوواړی بازار کې د سلطان خیل پندخیل قوم غیور عوام نوجوانانو او مشرانو په پېښور کې امیر تاکالي یو کس په پولیسو خلاف نازیبه الفاظ استعمال کړو د هغې خلاف ټولو خلکو غندنه وکړه ټول ولس وغندو بیا هغه سزا میلاو شوه د هغه د معافۍ هم خبره راله د هغې نه پس پرون د هغه ویډیو راغله او هغه ویډیو کې د هغه پښتون زلمینه د هغه پښتون بچینه کمیس او پرتوګ ایستلی شوی دی چې دا زمونږ پښتون رور نن بېعزته شوی دی دا د ټول ولس بېعزتي دوی کړله دا د دې ټول قوم بېعزتي شو ده موږ به دا خبره قطعا نه کوو چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم ستا لویه خوشقسمتي دا ده چې پښتون یې خو ستا لویه ګناه دا ده چې ته خاموش یې ستا لویه ګناه دا ده چې ته لاشعوره یې ستا لویه ګناه دا ده چې ته ظلم خلاف نه راوځي ستا لویه ګناه دا ده چې ته د لږ وخت جذباتي زما وروڼو موږ د لږ وخت جذباتیان نه یو موږ وایو چې د پښتون سره دې ظلم کړی دی د یو پښتون سره دې زیاتی کړی دی د هغه ژوند دې په عذاب کړی دی د هغه نه دې داسې ویډیو کړله چې په دې معاشره کې د هغې کور والا کتلي د هغې زنانو کتلي د هغې ماشومانو کتلي او د هغې تره تربور کتلي نو د هغه سړي دپاره ژوند تېرول ګران شوي دي نن موږ دا هم یره زموږ دا هم په زړه کې یره شته چې کېدی شي چې دغه کس خودکشي وکړي نو د دې نه مخکې چې دغه کس په داسې اقدام مجبوره شي موږ پولیسو ته وایو چې سسپینډ کېدل د مسلې حل نه دی حکومت له پکار دي د پښتونخوا پولیسو له پکار دي چې مثالي کاروایي ورسره وکړي دغسې سزا وله ورکړي څنګه سزا چې دې کس ته ورکړله او دې چې مکمل ټرمینیټ کړي چې څومره پکې منوال دي چې دا ټول ټرمینیټ کړي ټولو پښتنو ته پته ده چې په څه باره کې راوتي یو زمانه مخکې یو ملګري تفصیلي خبره وکړه هغه کس کنځلې کړي وې نازیبه الفاظ استعمال کړي وو د هغې سزا هغه عدالت کولی شوه هغه تاسو عدالت ته پیش کولی شو خو که د هغې نه هټ کر تاسو څه سزا ورکړې ده هغه په خپل ځای خو بیا د یو انسان نه کپړې ایستل د هغه بېعزتي کول هغه په سوشل میډیا باندې وایرل کول دا ډېر زیات غیر انساني فعل دی مونږ د دې په سختو الفاظو کې غندنه کوو دا انکوایري مونږ ته منظوره نه ده مونږ اوس پرامن راوتي یو چاله تکلیف ورکول نه غواړو که فرض کا زمونږ د دې احتجاج په بیا هم راوځو بیا به هم راوځو او مونږ به د دغه رور دپاره انصاف غواړو دا انصاف صرف دا غرور دپاره نه دی دا زما او ستا د سبا دپاره دی مونږ د جوډیشل انکوایري مطالبه کوو په دې اخرني شعر باندې ستاسو نه اجازت غواړم زندگی جهد مسلسل ہے تماشا تو نہیں زندگی جهد مسلسل ہے تماشا تو نہیں وہی جیتے ہیں جو رہتے ہیں طوفانوں کے قریب زمونږ د پولیس ډپارټمنټ څه افسرانو چې پکې ایس ایچ او او د هغې سره کومه ملګري نور ملوث وو هغې د پښتون معاشرې د عزت جنازې چوتې کړې هغې د حقوقو پامالي وکړه ملګرو موږ د پولیس ډپارټمنټ خلاف نه یو زمونږ پولیس ډپارټمنټ کې ډېر اعلی افسران دي ډېر ایماندار افسران دي هغې ډېرې قربانۍ ورکړلي خو کومه اوس چې کومه کس کومه اقدام کړی دی کوم هغې کوم ایکټ کړی دی هغه یو افسر دی په پولیس ډپارټمنټ کې
نو موږ د پوره سلطان خیل پنده خیر غیور عوام د پولیس د هغې نورو افسرانو کوم چې آی جي پي پښتونخوا دی کوم چې نور اعلی افسران دي موږ د هغې په شا ولاړ یو چې ستاسو د پولیس ډپارټمنټ د وردۍ بې عزتي شوې ده د پولیس ډپارټمنټ د سټیټس بې عزتي شوې ده د پښتون قام د خوندو روایاتو بې عزتي شوې ده موږ ستاسو سره شانه بشانه ولاړ یو ایس ایچ او چې کومه ایکټ کړی دی دا به ټرمینیټ کېږي دا به ټوټل پښتونخوا نه دا به ټوټل پښتنو نه معافي غواړي کشرانو مشرانو او په دې ځای کې د هر قوم نه راغلي عزیزانو السلام علیکم دا یو سلسله ده او ډېر د پخوا نه روانه ده او د پښتنو سره په دې خاوره باندې کېږي یو راونور نه دی چې مونږ وجاړو پښتون قوم له به په دې باندې سوچ کول پکاري چې د دې ظلم مخنیوی به څنګه کوو او د دې ظلم مخنیوی کېږي خو که دا قام یو موټی او یو لاس شو او دا یو خبره ته کومه چې تر څو پورې قام یو موټی یو لاس یو اتحاد او اتفاق یې نه کړی او د خپلې ستونزې په هوارولو باندې سوچ او فکر نه کړی دا درته وایم چې دا ظلم به په دې خاوره روان به وي یاره دا یو خبره ده زه د واکمنو خلکو ته وایم چې پاسي او دغه چا چې دا ظلم کړی دی که دا ایسیچو دی که د وخت سپایي دی که د وخت واکمن دی او که پچای هر څوک ولاړ دی د دې خبرو د دې خلکو دی او د دې خبرو دی مخنیوی وکړي او د دغه خلکو نه دې تپوس وکړي یاره په دې هم کار نه کېږي چې ما سسپینډ کو نه مکمل حساب ورسره وکړه تا خو سسپینډ کو لاړ کور کېناست 3 میاشتې بعد یې بیا بحال کې په دې خبرو موږ ډېر ښه پوهېږو موږ ته به سترګو کې خاورې ما اچوه بې عزتي په لایو ویډیو باندې کېږي او هغه بیا په معاشره کې خویږي خو زمونږ پولیسو کې داسې خلک موجود دي داسې کالي بیړیا موجود دي چې هغه زمونږ د پښتو د معاشرې بې عزتي کوي زمونږ د پښتنو د میندو خویندو بې عزتي کوي زه دې بھرپور مذمت کوم او زه دې نوجوانانو ته خاص کوم چې ښه بھرپور اواز اوچت کوي د دې لپاره چې نن تپوس ونه شي سبا به داسې یو بل پولیس پیدا کېږي او داسې د یو غیرتمند بچی غیرت به مجروح کوي او زمونږ غیرتونو جنازې به وځي مونږ به غلي ناست یو د تپوس به بیا څوک نه وي که نن د امیر تکالي تپوس ونه شي داسې به یو بل بچی راشي د هغه به بې عزتي کېږي زه بھرپور مذمت کوم د دیر د عوام د طرف نه او زه وزیر اعلی ته آی جي ته زه درخواست کوم چې جوډیشل انکوایري دې وشي د پولیس تحت انکوایري نه کېږي ځکه چې په هغه کوم اف آی آر شوی دی هغه اف آی آر بېګا تاسو کتلی میډیا باندې په هغه کې داسې څه نشته څوک پکې څه نه چې د هغو خلاف به انکوایري وشي او کاروایي به وشي که سباله امیر تکالي ته انصاف میلاو نه شو موږ به بیا مروځو موږ به دا روډ هم بندو موږ به ډېر پېښور شاعره هم بندو موږ به هرې دروازې رمځو موږ به د هر چا خلاف احتجاج هم کوو د هغه دپاره موږ انصاف غواړو ایسیچو کی معطلی نامنظور ہے ایسیچو کی معطلی نامنظور ہے ایسیچو کو टर्मिनेट करो ایسیچو کو टर्मिनेट करो ایسیچو کو टर्मिनेट करो امیر کو इंसाफ दो پښتون قوم کو इंसाफ दो امیر